دا ویرونه او سلګۍ د شپږو خویندو د یوازیني ورور زیشان په جنازه دي چې د پېښور په ځانمرګي برید کې شهید شوی. هغه زیشان چې د 2 میاشتو ناوې ترې په داسې حال کې کونډه پاتې چې لا یې لاسونه د ناوېتوب په نکریزو سره دي. د زیشان جنازه د ځوانۍ له نامراده ارمانونو سره خاورو ته وسپارل شوه. نن یې کورنۍ له مرګوني درد څخه تیریږي. 2 میاشتې مخکې یې د ناوې لاسونه د ټول عمر ترڅنګ تیرولو په هوډ سره سره کړي ول، خو اوس یې د لاس نکریزې لا تازه دي چې د زیشان د ځوانۍ څلی ونړېده. د زیشان د تره زوی یې د ښو رویو یادونه کوي. زیشان د شخصیت دا یو اعلی نمونه وه چې هغه دومره پورې هغه د قوم دپاره هغه یو قرباني ورکړله، خپل شهادت ته خپل ځان وتړو، خپل هغه دغه شان دی چې کومه واده کړو هغه شان دی هغه پاتې شو، او د کور هغه ټول چې کوم هغه مال او کوم دولت او هیڅ هم هغه د په لاس باندې رانه دغه یو شهادت هغه تمنا یې وه هغه ول الله رب العالمین پوره کړه. د جنوري په 10مه د پېښور په پولیس لاین جومات کې د ځانمرګي برید په پایله کې له 100 څخه زیات کسان شهیدان او له 200 څخه زیات ټپیان شول. د شهیدانو کورنیو په زړونو به دا غمیزه ټول عمر لپاره تور داغ وي. نجیبه سباون، وحدت نیوز، پېښور.